راشه د امام بخاری غلطی مې راولي وګوره بل ته ته مړ په دې مولوي سي پورې خطه دا څه قصه دی وګوره امام بخاری په دې کتاب باندې هر کدو کړیلا نه پوي بازو په دې بخاری پورې سمون خطي دې پوره نه چې صحیح بخاری ویل هغه ورېدلی پلاني صحابینه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دي شي کړې ګوره امام بخاری دا کتاب چې راوالي کنه د ټول د کوي الله وی پیغمبر وی الله وی پیغمبر وی صحابي وی الله وی پیغمبر بازو وی په دې بخاری پورې سمون خطي نه من په دې بخاری پورې بدین خطي ځکه چې په دې بخاری کې دنه خبره د الله او د الله د پیغمبر کچرته دې امام بخاری یو کتاب لیکلی وی کنه او صرف خپل رائے پکې بیان کړی وی چې زه دا وایم موږ له بیا اهمیت دومره نه ورکړو ځکه چې د هغه رائے ختم کیدی شي او سیم کې دي شي خو دلته خبرې د چا دي هغه یا قرآن آیت وي یا ته حدیث وي او حدیث ته په صحیح ټنګېدلي سند وي نو دا خو د امام بخاري رایې خو نه ده دا خو د هغه رایې نه شو لکه اوس تا ته یو سړی راشي تا ته دا وایي چې ما اورېدلي دي د پلاني نه هغه اورېدلي د پلاني نه ټول ثقه رښتیني خلک دي چې امت ګوی ورکوي چې د رښتیني هغه اورېدلي پلاني صحابي نه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره دي شي کړې ابل ته ته مړ په دې مولوي سي پورې خطه دا څه قصه دی وکړي نه زه په دې مولوي سي پرای پورې نه من خطه هغه مولوي سي ماته په سند سره حدیث بیانې ځکه حدیث پورې خطه امام بخاری رحم الله سره زموږ د قومینه ده کنده ټول دې دراسه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو خدمت کړي دې څه ډیر مولیان په امت کې تیر شوي یوازې دی خو نه خو ده محنت کړی ده او محنت یې ډېر کړی ځکه ورسره زموږ محبت دی او ځکه یې زموږ د دې کتاب سره محبت دی وی عبدالله بن زید رضی الله عنه دا خبره کړې ده و دې کې څوک دا اعتراض کولی شي چې عبدالله بن زید در سند قرآن وړو امام بخاري وقال عبدالله او ویلي عبدالله بن زید نو امام بخاري څنګه د عبدالله بن زید سره ملاو نو دغه روایت یې د خپل صحیح بخاري کې په بل ځای کې موصول راوړی دی یعنی سند یې ولا ذکر کړی دی نو کله امام بخاري یو ځای کې سند ذکر کړي بل ځای کې ذکر نه کړي ځکه چې هلته هغه بل ځای کې ذکر کړی او کله یې ذکر نه کړي نور علما به یې په شرحه کې ذکر کوي د دې سند دا دی نو امام بخاري په دې کتاب باندې هر کدو کړیله نه پوهېږي اوس یو سړی راولي صحیح بخاري کې وقال عبدالله راشه د امام بخاري غلطي مې راولي وګوره وقال عبدالله نه امام بخاري د عبدالله سره څنګه ملاو شي خو صحابي دی او د پوه نه چې صحیح بخاري ویلی او په دې کتاب کې په کتاب المغازي د غزاګانو تذکرې چې کېږي په کې دا روایت ته هلته سند پورې ذکر کړی